زموږ حمایت لپاره لطفا زموږ چینل سبسکرایب کړئ. سیف د تمل نادو د هند نه. یو مسلمان همیشه دا غواړي چې روژه ختمه نشي ځکه چې شیطان بیرته راځي او که روژه ختمه شي بناً ولې موږ اختر لمانځو سره له دې چې موږ پوهیږو چې شیطان له زنځیرونو نه خلاصیږي کله چې روژه ختمه شي. بناً دا ورور دا پوښتنه کړې چې ولې موږ اختر لمانځو بعد له دې نه چې روژه ختمه شي ځکه چې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې په روژه کې شیاطین تړل کیږي. بناً کله چې روژه ختمه شي او اختر شروع شي ولې موږ اختر لمانځو ځکه چې شیاطین د بند نه خلاصیږي. موږ باید خفه شوي وی ولې جشن کوو. دا ډیره یوه ښه پوښتنه ده. په اول نمبر کې زموږ محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي او که څوک په رښتیني باور سره روژه ونیسي او د الله نه په ثواب په جستجو کې وي د روژې ټولې میاشت کې ستاسو ټول تیر شوي ګناهونه به معاف شي. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم همچنان ویلي دي چې او که تاسو قیام اللیل وکړئ د روژې په شپو کې ستاسو ټول تیر شوي ګناهونه به معاف شي. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم همچنان ویلي دي چې او که تاسو قیام اللیل وکړئ د لیلة القدر په شپې کې نو ستاسو ټول تیر شوي ګناهونه به معاف شي. بناً او که موږ په ټول رمضان کې باید روژه ونیسو او ووایو چې رمضان هیڅ ختم نشي او که رمضان نه ختمیږي نو زموږ ګناهونه به هم نه معاف کیږي. او که تاسو په رمضان کې قیام اللیل کوئ او الله ته دعا کوئ چې رمضان ختم نشي نو ګناهونه به هم نه معاف کیږي. او که تاسو غواړئ چې لیلة القدر پیدا کړئ تاسو باید چې هغه 10 ورځو آخر شپو کې ولټوئ او که چیرې آخرې 10 شپې ختمې نشي نو ستاسو ګناهونه څنګه معاف شي. بناً موږ اختر په اساسه طور د دې له کبله تجلیلوو ځکه چې زموږ ګناهونه معافیږي. په همدې دلیل باندې صحابه به یو بل ته داسې غوښتنه کوله په داسې ویلو سره تقبل الله منا ومنکم. امید چې الله سبحانه و تعالی زموږ او ستاسو قبول کړي. دا دې ته دلالت کوي چې امید چې الله سبحانه و تعالی ستاسو ښه اعمال قبول کړي او زما ښه اعمال قبول کړي. تقبل الله منا ومنکم چې امید الله سبحانه و تعالی زموږ ښه اعمال قبول کړي، زموږ لمونځ قبول کړي، زموږ روژه، زموږ زکات، ټول ښه اعمال. بنا اختر مبارک ویل دا خبره وروسته راغله. صحابه هیڅ کله دا نه ده ویلي. کولی شئ چې داسې ووایئ، اما صحیح او بهترینه دا ده چې ووایئ تقبل الله منا ومنکم چې امید الله سبحانه وتعالی زموږ اعمال قبول کړي. بنان موږ اختر لمانځو ځکه چې موږ الله سبحانه وتعالی ته دعا کوو او ورنه غواړو چې زموږ اعمال قبول کړي، چې ښه اعمال مو قبول شي او گذشته گناهونه مو معاف شي. اما زه تاسو سره هم موافق یم، سره له دې دا د غم یو احساس دی او فعلا په مالیزیا کې 1 ساعت پاتې دی چې رمضان ختم شي. دا یو مکس احساس دی د غم او د شادي. خفګان ځکه چې موږ د رمضان ښه شیان د لاسه ځي، لکه زموږ قیام ډیرو، صیام موجودو، صدقه و ایمان مو په جګترینه حالت کې وو. بنان موږ د ټول شیانو پسې خفه کیږو، سره له دې موږ خوشحاله یو.
او اوس موږ تازه شوي یو او زموږ ټول ګناهونه به معاف شي. موږ خوشحاله یو ځکه چې موږ اوس لا آماده شوي یو چې شیطان سره وجنګیږو. اوس شیطان آزادیږي، اما اوس موږ ډیر قوي شوي یو، تربیه شوي یو، موږ له مخکې نه ډیر مجهز شوي یو چې شیطان سره وجنګیږو. بنان دا یو د خوشحالۍ او خفګان احساس دی، یو مکس احساس دی. امید چې الله زموږ د ټولو ښه اعمال قبول کړي، زما او ستاسو ان شاء الله. موږ خوشحاله یو ځکه چې موږ اوس لا آماده شوي یو چې شیطان سره وجنګیږو. اوس شیطان آزادیږي، اما اوس موږ ډیر قوي شوي یو، تربیه شوي یو، موږ له مخکې نه ډیر مجهز شوي یو چې شیطان سره وجنګیږو. بنان دا یو خوشحالي او خفګان احساس دی، یو مکس احساس دی. امید چې الله سبحانه وتعالی زموږ د ټولو ښه اعمال قبول کړي، زما او ستاسو ان شاء الله.